ډیرو ګرانو ماشومانو سلامونه. هیله لرم چې ټول جوړ روغ او خوشحاله اوسئ او راغلی وئ چې خپل نوی درس واورئ. بیا هم خپل درسي چینل ته ډیر ښه راغلاست. بیا به هم خپل درس په بسم الله الرحمن الرحیم مبارکه کلمه پیل کړو، ځکه موږ تاسو شکر مسلمانان یو. د تاسو تیر درسونه د الف نه تر یا پورې د ټولو حرفو پیژندل وو، د شکل لیدلی وو، او دا مې هم درته ویلي وو چې هر حرف په بیلابیلو کلماتو کې درې غږ هم لري. په بیلو کلماتو کې بیل غږ یا بیل تلفظ لري. نن به موږ تاسو زده کړو چې کله دوه حرفونه سره یو ځای شي څنګه غږ کړي او د حرف شکل څه رقم کیږي. اول حرف د موږ تاسو د الف حرف دی. الف هغه یوازینی حرف دی که د کلماتو په شروع کې راشي، په پیل کې یا په منځ کې یا په آخر کې خپل شکل نه بدلوي، مګر که د الف په سر دغه علامه ګورئ، دغه مد دی. مد که د الف په سر مد راشي د ا غږ نه کړي، د ای او غږ نه کړي، د آ غږ کړي. الف مد آ، الف مد آ. اوس به د دوو حرفو نښلول در زده کړم. د ب نه به یې پیل کړو. کله چې موږ ب د الف سره لیکو نو څه رقم به ولیکو؟ تاسو وګورئ، ښي لاس ته دغه سره ب مکمله ب ده. په منځ کې دغه د آبي چوکاټ منځ کې ب ماته شوې. ولې ماته شوې؟ د دې دپاره چې الف ورسره راشي. کله چې موږ غواړو چې یو بل حرف د ب سره راشي نو داسې به یې نیم کله لیکو. بیا چې الف ورسره راغی دغه شکل چې کیڼې خواته دی ځان ته غوره کوي او تلفظ به څه رقم کیږي؟ ب الف با، ب الف با. دغه ښي لاس ته مکمله ب، په منځ کې نیمایي ب یا ماته شوې ب. او د څه دپاره ماته شوې؟ د دې دپاره چې الف ورسره راشي کیڼې خوا یا چپې خواته. ب الف با، ب الف با. اوس به پ وګورو. پ هم همداشان په ښي لاس کې په دغه زیړه مربع شکل کې پ مکمله ده. د منځ پ ماته یا نیمایي ده. د څه دپاره ماته شوې؟ د دې دپاره چې الف ورسره راشي. بیا دغه چپې خواته د پ سره الف راغلی او دا شکل دی او څرنګه تلفظ کی؟ پ الف پا، پ الف پا، پ الف پا. تاسې هم لیکل زده کړئ، هم یې تلفظ زده کړئ. بیا یې هم وګورئ. دا لومړی ښي لاس ته پ مکمله پ ده، په منځ کې ماته یا نیمایي پ ده. د څه دپاره نیمایي ده؟ چې الف ورسره راشي. پ الف پا. اوس به د تاسو درس بیا درته تکرار کړم. الف هیڅکله خپل شکل نه بدلوي. کله چې مد ورسره راشي آ، الف آ. ب با، ب او ب الف با، ب مکمله او ب الف با، پ مکمله او پ الف پا. پ مکمله ښي لاس ته او کیڼې خواته پ و الف پا. او لیکل یې هم ښه زده کړئ چې هیر مو نشي. دا و د تاسو نننی درس د کارخانگی. په برخه کې تاسو به یوه صفحه الف مد آ، یوه صفحه به ب الف با او یوه صفحه به پ الف پا ولیکئ او تلفظ به یې هم تکرار کړئ. او دا هم هیر نه کړئ چې خپل چینل سبسکرایب کړئ تر څو ټول درسونه ولیدای شئ. نور مو وخت پوره شه. د خدای په امان.